زما ورونو دغه زمنګ او ساسو په منطقو کې د نوروز ورځ مانځل کیږي چې اصلا عربی کې دیتا نیروز ویل کیږي، خو دا کلمه د فارسیانو د امپراتورۍ په وخت کې وضع کړې شوې ده. نوروز دی اصل کې، یعنی نوې ورځ چې د فارسیانو دغه کال نوې کیږي او دا وی دا یو اختر وی. نو اصلا د دې سلسله د فارسیانو په خوا وخت یو باچا تیر شوی دی چې د کله د فارس امپراتوري و، چې علما دا غنوم خي څوک جمشید خي او څوک جمشاد. هغه د فارسیانو یو مشرو او د هغه له خوا د دې ورځې د تجلیلولو یا د اختر حیثیت ورکولو تاسیس شوی دی. دا د فارسیانو نه یو فاتح شوی فلسفه ده چې موږ او تاسو مسلمانان په ناخبرۍ کې په دې کې ښکیل شوي یو. عزتمند ورونو، زمونږ په دین کې د لمانځلو لپاره د خوشحالۍ لپاره چې کومې ورځې دي هغه د لوی اختر او د واړه اختر ورځ ده. دې نه علاوه هر قسم نمونه باندې چې کومې ورځې لمانځل کیږي دا ټول د اغیارو د لادین خلکو اثرات دي چې موږ او تاسو مسلمانانو باندې شوي دي. بعض خلک د ازادۍ ورځ لمانځي، جشن ازادي ورته وي. بعض را لګيږي د مور په نامه ورځ لمانځي، بعض د ښځې په نامه باندې، بعض د مینې او د محبت په نامه بعض ورځ لمانځل کیږي. ځنې ورځې د بعض مشرانو په نامه نومولې دي، ځنې ورځې د ملک د استقلال او د هویت د معلومېدلو په خاطر باندې لمانځلې دي او نومولې دي. داسې ډېر طریقو سره په کال کې د چا 10 او د چا 20 او د چا 10 یا دینم زیات او کم ورځې جوړیږي چې مختلف نمونه ورته ورکړي دي. د مزدور ورځ او د زمیندار ورځ او د مور ورځ او د پلار ورځ او په دې نامه باندې لمانځي. دا ټول د کافرانو اثر دی چې په موږ او تاسو مسلمانانو باندې شوی دی. شرعي کوم حیثیت او مقام دا ورځ نه لري او شریعت چې موږ ته کومې ورځې راکړي دي د خوشحالۍ د فارغه د لوی اختر او د واړه اختر ورځې دي. دا نور ټول ورځې چې دي زموږ او تاسو د دغه ورځو لپاره دي کنه، ټول د مور ورځې هم دي، د پلار هم دي، د مزدور هم دي، د هر چا پکې خپل مشغله ده. نو دې د لپاره تخصیصول دا کوم شرعي حیثیت نه لري. امام ابو داود رحمه الله په خپل کتاب کې او امام نسائی رحمه الله په خپل کتاب کې سننو کې روایت را نقل کړی دی. شیخ البانی رحمه الله په سلسله الاحاديث الصحیحه کې ورته صحیح ویلي دي. 2020 نمبر حدیث دی په سلسله کې. روایت دی د انس ابن مالک رضی الله عنه نه. هغه فرمایي چې قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی. ولهم یوما یلعبون فیهما، یومان یلعبون فیهما، او دې مدینه والا او خلکو دوه ورځو کې لوبې کولې. فقال، نو پیغمبر اسلام ته پوښتنه ما هذان الیومان، دا ورځ چې دوی پکې لوبې کوي او دا خوشحالي پکې، د دې ورځو څه حیثیت دی او څه مقام دی؟ دا کومه وجه نه د دې ورځې تخصیص شوی دی ولمانځل کیږي؟ نو هغه خلکو ته جواب ورکاوه ویل چې كنا نلعب فيهما في الجاهليه، دا د جاهلیت د زمانه نه منګه ته یو رسم پاتې ده چې دې ورځو کې منګه لوبې خوشاله نه میله او چرچې بم کولې. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل ان الله قد ابدلكم خيرا منهما، یقینا الله سبحانه وتعالى تاسو ته مسلمانانو د دې ورځو نه ډېر خاصه ورځې درکړې دي چې یو ته یوم الاضحى ویل کیږي او بل ته یوم الفطر ویل کیږي، د غټ اختر ورځ او د واړه اختر ورځ. او مخکې به دغه فارسیانو د نیروز او د مهرجان په نامه باندې دغه دوه ورځې اختر لرلې، دا به هغوی لمانځلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان ته ویل چې دغه ورځې پرېږدئ، زموږ اسلامي خپل تاریخ شته که نه، خپل کلتور لرو، دغه دوه ورځې دي چې الله پې خوشحالېږي او موږ ته امر کړی دی زموږ د لمانځنې او د خوشحالۍ دغه دوه ورځې دي. په قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی سورة الفرقان 2 نمبر آیات کې فرمایي والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، مؤمنان هغه کسان دي چې هغوی به د دروغو مجالسو ته نه حاضرېږي او کله چې په لغویاتو او عبثیاتو باندې تیریږي نو ډېر په عزت سره تیریږي، خپل وقار پې نه خرابوي او هغې کې مشارکه نه کوي. والذین لا یشهدون الزور څه معنا؟
مؤمنان هغه کسان دي وي چې نه حاضرېږي الزور د زور څه مقصد دی د مشرکین او اخترونه مراد دي دینه د مشرکانو او کافرانو چې کوم د اختر او د خوشحالي ورځې دي نو هغه ته مؤمنان نه حاضرېږي دا به د مؤمن صفت وي نو د دې وجنه مسلمانانو لپاره کار دي چې هغه ورځ چې اسلام موږ ته یې خودلې دي او موږ ته د هغه د تجلیل او د تقدیس امر کړی دی باید هغه ورځ موږ ولمانځو دینه علاوه په نور ورځو کې احتفالات جوړول جلسې جوړول پروګرامونه جوړول په مختلفو نمونو سره د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ منقول دي هغه فرمای وی من مر ببلاد الاعاجم وی څوک چې د عجمو په منطقو او خارونو وطنونو باندې تیرېده فصنعنا يروزهم ومهرجانهم نو هغه د هغوی په نوروز خوشحالی او مهرجان خوشحالی کې برخې والی وتشبه بهم او د هغوی سره مشابهت وکړه هغه رنګ ښایسته جامې ورته وکړې او هغه مراسم او هغه جلسو هغه غونډو ته شریک شو او د دغه ورځې قدردانی وکړله حتی یموته تر دې پورې چې د په دغه حالت کې مړ شي او په دغه تقدیسات او تجدیدات او دغه ورځو کې اختی وهو كذلك وبم دي حالوي حشر معهم يوم القيامه ده با په ورځ د قیامت د دقه خلکو سره الله عز وجل دغه حشر وکي او راځوندې به کې ور سره ورون داتونه سخت خبره ده نورونو دا موضوع که ټول جوانب او ابعاد بیانومه موږ نه به دا قصه لږ ډیره وګد شي خو خلاصه ده چې باید موږ تاسو هغه خوشاله نیول ماندو چې کوم د الله رب العالمین لخوا موږ ته تعین شوی دی د رسول الله په طریقه کې موجود دي چې هغه د لوی اختر او د واړه اختر ورځې دي دین علاوه دغه د کافرانو د کلتورونو نه چې کوم تاثر موږ تر نقل شوی دی او موږ په خبر یا نه خبرې د دې سره جدا مخالفت پکار دی هیڅ قسم ورځې هغه د منځلو قابل نه دي کوم چې قران او سنت ورته حیثیت او مقام نه دی ورکړي هغه په هر نامه باندې کیږي که ملایانی د دین په نامه منځ ته راوړي او که عوام د خوشحالۍ او د مراسمو او د لمانځنې په نامه منځ ته راوړي او که سیاسیون د خپل کمپاینونو د چلولو په خاطر منځ ته راوړي د ټولو ورځو نه د هغې د تجلیلولو نه د هغې د مناوولو نه اجتناب پکار دی خپل ایمان هغه ساتل پکار دی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله عز وجل موږ او تاسو په خپل دین باندې مضبوط کی او الله عز وجل موږ او تاسو ته په دې صفا او خپل او خاصه دین باندې استقامت را نصیب کی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته